سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره مهمه خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د واتساپ په باره کې ده خو یوه ډېره مهمه ویډیو ده. اکثره دوستانو ملګرو د همدې ویډیو غوښتنه هم کړې وه چې په همدې اړه په همدې موضوع که مثال یوه ویډیو برابره شي. موضوع په همدې ډول ده چې مثال که تاسو وغواړئ چې په واتساپ کې همداسې یو سیټینګ یو آپشن ان کړئ، تاسو به لیدلي هم وي ډېرو ملګرو همدا آپشن ان کړی دی چې مثال له چا سره تاسو چیټینګ کوئ ستاسو میسیج مثال خپله ډیلیټ شي او موقت وخت لپاره مثال واوسي موجود وي نه وروسته خپله ډیلیټ کېږي یا مثال 40 ساعته دوام وکړي ستاسو میسیج یا چیټینګ چا سره کړی وي مثال یوه میاشت یا 3 میاشتې نه وروسته خپله ډیلیټ شي. تاسو ملګرو سره چیټینګ کړي وي مثال میسیجونه مو لیږلي وي او نو تاسو به همداسې میسیج هم لیدلی وي مثال داسې ملګري به مو هم لیدلی وي چې ستاسو سره چې کوم میسیج کړی وي هغه خپله ورک شي ډیلیټ شي مثال هایډ شي. نو همدا طریقه زه تاسو ته ښیم که مثال تاسو له کوم ملګري سره چیټ کول غواړئ چې مثال هغه وغواړئ چې مثال یو موقت وخت لپاره اوسي نه وروسته خپله اکسپایر شي ډیلیټ شي. نو همدغه طریقه زه ته ښیم چې همدا اپشن څنګه ان کولی شئ. نو تاسو ملګرو خپل واتساپ اپلیکیشن ته راشئ چې هر ډول واتساپ څخه تاسو استفاده کوئ که هغه بزنس وي که هغه سمپل ساده واتساپ وي. زه خپله له بزنس څخه استفاده کوم. ټولو کې یوه طریقه ده هر کله چې تاسو په واتساپ باندې کلیک وکئ نو دلته چې هر ملګری تاسو مثال غواړئ چې په همدې سره همدا اپشن ان کړئ مثال د ډپوزیټ اپشن چې له همدې سره زما میسیجونه د یو وخت تاسو وټکئ چې یو وخت لپاره د وي نه وروسته د خپله ډیلیټ کېږي. نو زه دلته غواړم چې مثال همدا ملګری غواړم چې همدې سره همدا اپشن ان کړم زه چې دې سره څومره چیټینګ کوم مثال څومره میسیجونه کوم همدغه د یو موقت وخت لپاره اوسي یا نه وروسته مثال همدغه خپله ډیلیټ شي. نو تاسو به راشئ ملګرو دلته چې کله مثال په هغه ملګري چیټینګ خلاص کړئ دلته به تاسو ملګرو بیا په همدې سر په همدې نمبر باندې کلیک وکړئ. په همدې مو چې کله کلیک وکړو دلته به تاسو بیا لاندې راشئ دلته تاسو وینئ همدغه ډپوزیټ میسیج په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې همدا کلیک کړه دلته ملګرو تاسو ته وخت درکوي مثال تاسو څومره وخت بعد غواړئ چې ستاسو میسیج خپله ړنګ شي مثال له ملګري څخه ډیلیټ شي. همدې یوه ټکي ته مفهم وي مثال که ستاسو ته له ملګري لخوا میسیج کېږي هغه به هم ډیلیټ کېږي او ستاسو لخوا چې کېږي هغه به هم اکسپایر کېږي. دلته که تاسو وغواړئ چې 24 ساعته مثال 7 ورځې هم شته یوه هفته 9 ورځې هم شته دا 3 وخته تاسو لرئ. په دا کې چې هر یو وخت تاسو وغواړئ هغه انتخابولی شئ خو زه غواړم چې په 24 ساعتو کې مثال زما له همدې ملګري سره میسیجونه ډیلیټ شي. په همدې 24 ساعتونو نه به کلیک وکړئ تاسو هر کله مو چې په همدې کلیک وکړو دلته ملګرو تاسو په همدې بیک بټن باندې کلیک وکړئ دې څخه بهر شئ نو دلته تاسو وینئ همدغه ډپوزیټ اپشن چې ده همدغه فعاله شوه. وروسته له دې چې همدې ملګري سره زه څومره چیټینګ کوم مثال هغه به 24 ساعته وروسته خپله ډیلیټ کېږي. که بیرته غواړئ چې مثال همدغه اپشن اپ کړئ مثال نه غواړئ چې مثال کوم تاسو همدا اپشن چې ان کړي وي له کوم ملګري سره مثال کوم فرینډ سره هغه بیرته اپ کول غواړئ بیا به راشئ په همدې دلته په همدې نمبر باندې به دلته پاس کلیک وکړئ په همدې ټایټل کې دلته مو چې کله کلیک وکړو مثال دلته به لاندې بیا راشئ مثال همدغه کوم ډپوزیټ چې دی مثال په همدې به کلیک کړئ تاسو وینئ په همدې ډپوزیټ میسیج باندې په همدې مو چې کله کلیک همدا به اپ کړئ. هر کله مو چې دا اپ کړو اوس همدغه تاسو چې هر څومره چیټینګ کوئ مثال له همدې سره بیرته به مثال همداسې پاتې وي کوم ډیلیټ کېږي اکسپایر کېږي څه نه. نو همدا طریقه وه ملګرو د همدغه اپشن د ان کولو او د همدغه اپشن د اپ کولو. نو خدای دې وکړي چې تاسو په همدې پوهېدلي یاست سهار مو په خلاص شوی وي همدا سیټینګ مو زده کړی وي. د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ که سبسکرایب مو نه وي تاسو که څوک نه وي یاست چې په آینده کې هره نوې مهمه ویډیو اپلوډ کېږي په هره برخه کې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلي یاست.